دویمه معنی دا ده چې ولی فعیل وزن دی بمعنی المفعول. ولی هغه چاته وایي کل من یتولی الله امره ولا یکله الی نفسه طرفة عین. ولی هغه چاته وایي چې د ده ټول امور الله ته وسپارلی شي. الله تعالی د ده د کارونو ولی وګرځېږي، والی، متولی، متصرف. د ده ټول کارونه د غیبو نه پوره کېږي. الله تعالی ورته په اسباب معنویه روحانیه او نورانیه باندې کارونه برابروي. بده د خدای عبادت کوي، الله ورته انتظام برابروي. تقریبا اوله معنا او دویمه معنا دا سره نږدې دي. اوله معنا متعلق د دی ولی سره ده، دویمه معنا متعلق د الله سره. ضرور چې کم سړی د خدای پاک بندګۍ کې خپل مال خرچ کوي، ځان خرچ کوي، وخت خرچ کوي او ځان الله ته وسپاري او ټول ژوند د الله تعالی د رضا دپاره تېروي، نو الله ډېر غیرتي دی. بیا الله د ده کارونه برابروي. او که یو سړی خپله زندګي د الله د رضا دپاره نه تېروي، د الله رضا ته وخت نه ورکوي، د الله عبادت ته وخت نه ورکوي، نو ضرور الله تعالی د ده سره نصرت او امداد هم نه وي. دې وجې نه که فکر مو کړی موږ او تاسو سره فکر دی پوره ګرانه شوه، وړي ګران شو، اوړه ختم شو، لرګي ختم شو، او یقینا ختمیږي را باندې. کله کله راته کور کې خلک وایي اوړه ختم دي سار دی، وي ما نه هیر شوه. موږ تاسو سره روپۍ نه د کور کارونه او نظام او خرچه مو اکثر کم یغې کې رانه نقصان کېږي. خو د اولیاءو د بزرګانو دربار ته چې لاړ شو، په سوونه او زرګونه خلک پکې خوراک کوي او څښاک کوي. او که فکر مو کړی نه هغوی مزدوري کوي او نه ورسره دا فکر او نه پوښتنه کوي چې دا د خوراک شیان ګران شو که ارزانه شو. هغوی خالص د الله تعالی عبادت کوي، د جمع لحاظ کوي، تهجد کوي، تلاوت کوي، درود شریف وایي، ذکر کوي. شپه ورځ د خدای پاک په عبادت کې مصروف وي. د ولی په اوله معنا باندې عمل کوي، نو د خدای غیرت خو ډېر عجیبه دی. نو الله تعالی بیا په دې دویمه معنا باندې کار کوي. بس وی فکر مه کوه چې ته دا ټوله زندګي زما د عبادت دپاره تېرې، نو زه به هم درته کارونه ټول برابروم. دا په دې ولي لفظ کې پرته خبره ده. ګوره من په خپله یقینو کوي، ځاول درته ځان یاد کړه، من د دین داسې نه خدمت کړی دی او نه د دې دین په حقیقت او په اسرارو باندې پوهیږو. عقل مم کمزوری دی، علم مم کمزوری دی، تقوا مم نه ښکاري. خو معمولی د دې دین لږ خدمت کو، غرض مم ډېر خوندور نه دی. خو الله تعالی مونږ باندې دومره رحم کړی، دومره غیرتي دی چې مونږ چاته الله تعالی نه محتاجه کوي.
چاته مو نه درئ. داسې وخت نه دی راغلی چې مونږ ته کور کې ویلي وړه ختم دي، وړي ختم دي، یوې طرف نه خدای پاک یو انتظام برابر کړی. ځکه الله تعالی ډېر غیرتي دی. نو د هغه د غیرت تقاضا دا ده چې تا ټوله زندګي زما د عبادت دپاره تېره کړه، زه به ستا کارونه برابر کړم. نو د ولی په معنا لغوي کې دوه خبرې پرتې دي. یوه خبره دا د ولی هغه چا ته وایي چې د الله تعالی عبادت به کوي او د ګناه نه به ځان ساتي. او که فکر مو کړی سړی چې په عبادت کې مصروف وي نو خود د ګناه نه بچ شو کنه. یو سړی چې مونځ کوي خو دروغ نه وایي، خو مونځ کوي کنه. نو سړی سره تسبیح دی، الله یادوي، هغه غلا او زنا نه کوي، دا تسبیح نه پرېږدي، ګیرې پرېښې ده، پټکې دی، عبادت د الله کوي. دا عبادت کې مصروف کېدل دا پخپله د منکر نه ځان ساتل دي. مشکات شریف یو شرح ده، مرقات ورته وایي، ښه شرح یې لیکلي. علامه سلطان ابن علی القاری الهروی رحمه الله هغه په حدیث د اعرابي کې یو خبره کوي، وایي په دغه حدیث کې امر بالمعروف شته خو نهی عن المنکر نشته. حالانکه د دین خو دوه حصې دي، امر بالمعروف هم دی او نهی عن المنکر هم ده. نبی علامہ قاری سے جواب کوي څوک چې امر بالمعروف کوي، معروفاتو باندې راتګ کوي، ضرور د منکراتو نه محفوظ دی. څوک چې مونځ کوي 5 وخته ادا کوي نه، قایمه یې د مونځ د فرایضو، د واجباتو، د مستحبو، د سننو د دې لحاظ ساتي، روزه کوي، زکات ورکوي، حج کوي، عبادات الله تعالی کوي، دې کله ګناه ته اوزګار دی. ضرور رفع د منکر وسره په خپله راغله، د معروف د راتګ سره رفع د منکر لازمه ده. نو د ولی په دې لفظ کې خبره پرته ده، ته به دا کار کوي، الله به دا کار کوي. ته به د خدای پاک عبادت کوي او الله به درته کارونه برابروي. او فرق دا دی ګوره، چونکې دا خو د خدای سره معامله ده، دا د الله تعالی سره معامله ده. او موږ او تاسو خو دنیا کې چې معاملې کوو، چلونه هم پکې کوو، دوکې هم پکې کوو. حقیقت جدائی او پخله مو خبره جدائی. د دنیا کار مو ځکه خراب دی چلته دوکه پکې پرته ده، چونکې دا د خدای پاک سره معامله ده. نو که اخلاص درکیو نو ولی به ولایت مقام به الله درکی، بس ته عبادت کو الله به درته کارونه برابروي. او که اخلاص نو نو د ولایت مقام ته نشي رسېدلی، بیا نورم مشکل سره مخامخ کېږي. ولې تا خپل کار پوره نه کړی. نو دا د ولی معنا لغوي و، او دې کې دا اننه دوه خبرې پرتې دي او لوی زیری دی مونږ او تاسو ته. او د دې نه یو بله خبره معلومه شوه چې ولایت کسبي هم دی. دې به درته بیا بحث کوم، ابتدا کې کسبي وي، وروسته الله تعالی بیا په وهبي بدلوي، ځکه مقامات پکې ډېر لوړ لوړ دي، بیا په کسب نه حاصلېږي. دا د ولی معنا لغوي وه لغت کې.